دوستانو سلامونه، وخت مو په خیر. په دې ویډیو کې به موږ له پلی سټور څخه د بعضې اپلیکیشنو یا برنامو اپډیټ طریقه زده کوو. بعضې وخت کې زموږ اپلیکیشن یا برنامې که د فیسبوک دي، واتساپ دي، همداسې نورې دا چې ایکسپایر کیږي یا تاریخ تیره کیږي، نو بعضو کسانو ته به دغه کې ستونزه وي چې څنګه خپل د موبایل اپلیکیشن یې اپډیټ کړي. نو هغه لپاره تاسې لومړی پلی سټور ته لاړ شئ. پلی سټور باندې کلیک کول نه وروسته په دغه ځای باندې کلیک وکړئ چې تاسې پروفایل ته لاړ شئ. پروفایل باندې کلیک کول نه وروسته به مینج اپ اینڈ ډیوایس، نو دلته به تاسې دوم آپشن انتخاب کړئ چې اپډیټس اویلیبل. نو تاسې دلته وینئ دوستانو کوم اپلیکیشن یا برنامې چې زما په موبایل کې دي هسې خو ډېرې دي، خو دلته فعلا کوم برنامو ته چې د اپډیټ ضرورت دی هغه اپس نه، یعنی 9 دانې دي. نو که تاسې غواړئ چې په یو کلیک کې دغه ټولې اپډیټ کړئ، نو بیا به په دغه شین ځای باندې یا په اپډیټ آل باندې کلیک وکړئ او دا به ټولې نوبت په نوبت باندې اپډیټ کیږي. او که وایاست چې نه کوم یو چې تاسې غواړئ چې اپډیټ یې کړئ، نو دلته هر یو چې خوښه وه هغه مخته بیا اپډیټ لیکلی دی، نو په هغه باندې به تاسې کلیک کوئ. لکه څنګه چې زه غواړم دا AI ویډیو انهانسر یوټول دا زه غواړم چې اپډیټ شي، نو زه به پرې کلیک وکړم. هغه نه وروسته هم که نور مې غوښتلې چې اپډیټ یې کړم، نو همداسې اوس فعلا میټا بزنس سوټ دې باندې به کلیک وکړم چې دا هم اپډیټ شي. نو کوم یو چې بیا ستاسې خوښه وه، که ټولې نه اپډیټ کوئ، نو بیا چې کوم یو خوښه وه ستاسې، مثلا دې 9 کې اوس زه فقط غواړم دغه 2 کوم چې اوس فعلا اپډیټ کې روانې دي یا اپډیټیږي، دغه زه اپډیټ کړم، نو همدا مې انتخاب کړې، نو ستاسې هم بیا خوښه. نو دا وه د نن ورځې ویډیو. که خوښه شوې مې وي در سره لایک یې کړئ. که کوم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره یې د کامنټ له لارې شریکه کړئ. نو تر بلې ویډیو پورې مې په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او اباد اوسئ.